تابعدار هغسې و چې وګوره دا باچا کاموال د طالبانو مرګړی و وګوره دا یې بندي کړو دی ونې نور افغانان به څنګه لاړ شي یو منفي ده مګر طالبان ستا غونته کې قمقل نه دي او ستا غونته کې خره نه دي هغې عقل لري هغه شعور لري څومره به چې تا ویډیوګانې زما په خلاف باندې شیر کولې هغومره طالبانو ما ته عزت راکړو د وزیرانو تر رئیسانو پورې داسې ما ته ولاړو زه شرمېدم په بعضې شیونو چې زما د خولې نه ډېر غلط الفاظ وتي خو د بیا د ټولو امارات اسلامي مشرانو نه یو خو سالمې نیوکې وي یو داسې خبرې وي چې زما د خولې نه بدې وتي زه باچا کاموال تاسې نه بخښنه غواړم لکه چې تاسې اصلي بچیان وختئ تاسې ما ته هغه عزت راکړو چې ما سوچ فکر هم نشو کولی ډېرې داسې خبرې به مې کړي چې هغه به ډېر د احساساتي یم چې هغه به صحیح نه وي مګر سالمې نیوکې زما حق دی هغه طالبان چې ما دا فکر کوو که ما وګوري په عام ځای کې ما ته به نقصان ورسوي په خدای یقین وکړئ یا افغانان ورونو چې په کوم ځای کې بیا وکتمه په کوم ځای کې به را سره مخامخ شو او پاچا صاحب راغاړي و داسې مهربانه عکسونه واله ویډیو را سره جوړه کړه په خیر راغلی څه مشکل خو به نه ولې پاچا کاموال سره رئیس جمهور دی د افغانستان تېر شوي یا کم زورواکی تېر شوی یا کم داسې میلیونر دی خو په دې وطن یې خوږېدو که نه مګر تاسې په اروپا کې ناست بعضې اشخاص دومره ظالمان شوئ چې زما بچي خوار کوي دومره ظالمان شوي چې ما خدای نخواسته څوک مړ کړي دومره ظالمان شوي چې ما ته خلک نقصان ورسوي ولې آیا ما جمهوریت ته ما سکوت ورکړی و ما چې د بمباریانې کړې وي ما چې د زورواکي کړې وه ولې دا وطن تللی نه شم د وطن پابندي ده په ما اول هم دا تبلیغات کول چې پاچا کامواله ته وطن ته نشې تللی چې لاړې ولا چې طالب به درسره داسې وکړي واسې هلته چې ما ته عزت راکړو ما ته احترام راکړو دلته ورور صاحب مهربانه ما پسې ویډیوګانې کوئ ما پسې صاحب مهربانه دړې ویډیوګانې راوباسئ تاسې دا دړې ویډیوګانې دلته نه دي پرتې د دې جمهوریت نه دي پرتې د نورو خلکو نه دي پرتې حکومت مینه مې وکته ما سره ګوره مخکې ما ویلي چې زه یو عادي سړی یم او زه عادي سړی ما کله هم دلته نه دي ویلي چې زه تعلیم یافته یم پروفیسر یم ډاکټر یم ډګریانې مې دي 2 دي او 3 دي نه 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 دهقان یم مزدور یم مزدورکار سړی یم په دې وطن مېړه خو کېږي د دې خبرې نه علاوه تاسې د مګ خبره اورېدلې ده مګر زما تګ دومره غټ دغه جوړ شو چې صاحب مهربانه ته وایي چې دا جمهوریت ما چپه کړی و دا بیرغ هم ما خوا کړی و دا ملي سرود هم ما خوا کړی و ای تاسې ته زما دا ویډیو دوه ښکاري هغه ویډیوګانې بیا تاسې شیر کړئ چې کوم ما صاحب مهربانه د حکومت په خلاف کړي که نه په بمباریانو باندې مې کړي په کندوز باندې چې په کندوز کې په جمهوریت کې بمباري وشو په هغې باندې مې کړي په خوست کې اوس هم را سره دا ویډیوګانې شته دی په خوست کې چې بمباري وشوه په هغې باندې مې کړي په ننګرهار کې په خوږیاڼو باندې بمباري وشوه په هغې مې کړي په نورو په هلمند کې چې بمباري شوي په هغې مې کړي په کندهار کې چې بمباریان امریکایانو کړي په هغې مې کړي هغه ویډیوګانې مې شیر کړئ چې تاسې د باچا کاموال دا یو 2% ویډیوګانې راغلې سې مهربانه آیا زه خالي دا خبره مې وکړه زه د افغانیت نه ووتم او په جمهوریت کې ناست خلک چې چوکۍ ورسره وي زورواکي کوه جنګسالاري کوله هغې وروره نه یې تذکیره منله نه یې افغانیت منلو نه یې ارګ منلو هره ویله چې زه وروره د ارګ 4 راځې نیسمه هغه صحیح و یو باچا کاموال تاسې ته دومره د سترګو دغه ښکاري اغزی ښکاري هغه څه وجه ده چې زه دلته ولس حقیقت ویم تاسې دا ځوانان دا هلکان غولوئ تاسې د شخصي اوږدې راغستې دي انشاءالله ستاسې مقابل کې به زه خپله مبارزه او د مرګړو سره جاري ساتمه زنده‌باد وي ټول افغانان ورونو انشاءالله زه به بېګاله هم راځم بله ورځ به انشاءالله چې دلته به تاسو ته هغه خبرې کوم چې تاسې به انشاءالله چې دلته حیران دي نه شي بخښنه غواړم چې ما ته دغه نه دی بغلان باندې مې ورور ټولې بغلان باندې